د نن ورځې تازه او مهم خبر. پاکستان کې داسې یو قانون تصویب شو چې د خلکو غبرګونونه یې راوپارول. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم د اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. په پاکستان کې د ترانسجنډر یا د نرښځیانو د حقونو لپاره تاریخي قانون چې په 2018 کال کې منظور شوی و په اصلاح کولو یې غور کیږي. د پاکستان د پارلمان ځینې غړي او مذهبي مشران ادعا کوي چې دا قانون د جنسي هویت په برخه کې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې دی او د بشري حقونو فعالین بیا وایي چې لا هم خلک په دې قانون نه دي خبر او همدا ناخبري به پاکستان کې نرښځیان د لا ډیر خطر سره مخ کوي. د نرښځیانو د خوندیتوب قانون په پاکستان کې خلکو ته اجازه ورکوله چې خپل ځان لپاره هغه جنسي هویت غوره کړي چې د هغوی په نظر سم وو او دا حق یې هم درلود چې په حکومتي اسنادو کې خپل جنسي هویت بدل کړي. هغوی چې د دې قانون سره مخالفت لري وایي چې د جنس بدلون د اسلام خلاف دی او ښایي په پاکستان کې د شرایط برابر کړي چې نر د نر او ښځه له ښځې سره واده وکړي. د پاکستان په اوسني قانون کې دا ډول کړنې جواز نه لري. په پاکستان کې تازه د ترانسجنډرانو د دې قانون مخالفین او پلویانو خپل نظرونه څرګند کړي او په ټولنیزو شبکو کې فعالیت پیل کړی دی. د پاکستان د سنا په مجلس کې د جماعت الاسلامي مذهبي ګوند غړي مشتاق احمد خان چې د دې قانون پر ضد د مخالفینو مشري کوي امریکا غږ ته وویل چې د هیواد اتباعو ته د اجازه ورکول چې خپل جنسي هویت په خپله وټاکي د کورنۍ او میراث سیستم ته خطر پیښوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت. دې چارې